دلته نوی پروډکټ رسوي، مثلا 4 نمبر پروډکټ مارکر کومې ماډل ده، مثلا سنومین کمپنۍ کومه کمپنۍ ده، مثلا دا لینک کمپنۍ ده، سیریل نمبر که ولري دا سیریل نمبر شو. دا دې مثلا له چا نه اخیستی که له خالد نه اخیستی وبه یې رسوي، که بل چا نه دی اخیستی وینې دا به نیو کوي، دا به کلیک کړي چې نوی ریکارډ اډ شي که نه، دلته به یې اوس ورسوي چې دا سپلایر یې څوک ده. مثلا دا مارکر هم چې دا له چا نه اخیستی ده، سپلایر آی ډي 12 نه، نوم یې مثلا متیولا ده، ادرس یې کاري سټریټ ده، فون نمبر یې دا ده، ایمیل ادرس یې دا ده. کوم پروډکټ آی ډي هم ترې اخیستې ده؟ 4 چې څه شی شي مارکر. په کوم تاریخ هم ترې اخیستی؟ مثلا په دغه تاریخ باندې قیمت یې 20 روپۍ ده او 12 دانې هم ترې اخیستي، 240 کېږي، مثلا 200 روپۍ مو ورکړي، څو یې رپسې پاتې دي؟ 40 روپۍ رپسې پاتې دي. نو ګوره ټول معلومات هم د یوه ځای کې شول که نه، او کله چې نیکسټ پریویس کوي هم به درته ښیي چې کوم سپلایر نه دی کوم پروډکټ اخیستی دي. دا ګوره سپلایر شو. سپلایر څوک و چې موږ ترې اخیستي دي که نه، دغه مثلا مټیولا نن دا شی اخیستی ده او دغه ټول پروډکټ دي موږ سره. اوس هغه نور ټیبلونه چې موږ د پرچیز لپاره جوړ کړي دي که نه، چې کله زه دغه پروډکټ خرڅوم په چا یې خرڅوم، مینه کسټمر به شي که نه، او په کوم تاریخ مې پرې خرڅ کړي، په کوم قیمت مې پرې خرڅ کړی، څو دانې مې پرې خرڅ کړي، څو روپۍ راته راکړي، څو مې ورپسې پاتې دي. دا خو سپلایر شو چې موږ ترې اخیستي دي. اوس کسټمر جوړوو چې موږ یې پرې خرڅوو. نو د هغه لپاره به هم همدا طریقه وکړو. ګوره سیو به یې کړو، دا خو دا شوه. د هغو لپاره هم همداسې فورمونه جدا جدا لارې ونه فورم جوړوي، بیا یو ځای کوي هم دزله، او که د پرون طریقه چې موږ درې واړه یو ځای کول د ویزرډ نه چې دلته ټول ور واچو دا رقم یې جوړوي هم دزله. خو دغه طریقه به یې جوړه کړو چې خپله هر یو ټیبل مشخص کړو، نو ښه به شي راته. نو را به شو بیا اول به زه د کوم ټیبل نه جوړ کړم؟ دا واري کسټمر نه، کسټمر نه به یو دانه جوړ کړم، دې نه به کالمر جوړ کړو چې یو یو کسټمر راته وښیي. نیکسټ د دې نوم به کسټمر کېږدو، دا د ګوره کسټمر فورم جوړ شو، صحیح ده. بیا به لاړ شم بل فورم به جوړ کړم، ویزرډ. دا وارې به سیلز ور واچوم چې کوم شیان چې مې خرڅ کړي که نه، کسټمر کوم شیان مې پرې خرڅ کړی دلته به سیل شي. نیکسټ دا به ډیټا شیټ واخلو، نیکسټ فینیش به کړو. دا شو پروډکټ ټیبل خو تیار هلته فورم تیار دلته جوړ لرو که نه، نو بیا به یې دویم ور جوړولو ضرورت نه وي، هماغه به بیا ورته راواخلو دلته به یې ور واچو. نو زه وګوره کسټمر را خلاص کړم، د دې ډیزاین ته به لاړ شم، ډیزاین ویو. دا به هم لږ واړه کړو، فورم به لږ غټ کړو، دا به لږ را واړه کړو. دلته به سیلز ور واچوو، دا شو. لږ به یې دې خواته غټ کړو، له لاندې نه به یې لږ ووړ کړو، دا به سیل شي. څنګه به بیا ورسره پروډکټس واچوو چې کوم پروډکټ هم پرې خرڅ کړی. دا پروډکټ شو. نور ډیزاین میزاین به بیا تاسې وکړئ. اوس ګوره ویو ته راشو، دا شی به هم کټ کړو. اوس ګوره موږ سره ټول بیا څو پروډکټ دي؟ همدا 4 پروډکټ دي که نه. پروډکټ نمبر 1 په چا هم خرڅ کړی ده؟ په بصیر. پروډکټ نمبر 1 چې شی ده؟ قلم ده. په څو روپۍ مو ورکړی؟ 15 روپۍ، 15 دانې مو ورکړي چې 15 روپۍ شي. څو ورپسې پاتې دي؟ 50 یې راکړي دي او څو ورپسې پاتې دي؟ 15 ورپسې پاتې دي. لږ به یې ډیزاین کې لږ نور هم غټ کړو، ډیزاین کې به دا لږ نور هم غټ کړو چې هلته پوره کولی شي. وینې 15 شي. بل کسټمر هم څوک ده؟ بل کسټمر نشته. که چېرته وي دا اول و که نه، که وي اوس ګوره زه دا دویم کلیک کوم، دا ده کسټمر نمبر 2. کسټمر نمبر 2 مثلا څوک ده؟ فرض مثال زه وایم چې څوک ده؟ فیصل خان. ادرس یې د هم کاري سټریټ، ایمیل ادرس یې مثلا faisal@yahoo.com او دا یې فون نمبر. په ده مې کوم پروډکټ خرڅ کړی دلته یې لیکم. څو پروډکټ لرم؟ 4. مثلا کوم یو مې پرې خرڅ کړی؟ فرض مثال دریم مې خرڅ کړی که نه، دریم پنځل ده که نه. په کوم تاریخ؟ مثلا دلته وایم چې په دغه تاریخ مې پرې خرڅ کړی ده. پرایس یې په څو مې ورکړی؟ مثلا په 10 روپۍ مې ورکړی. او څو دانې مې ورکړي؟ څو روپۍ شوې؟
300 څو یې راته راکړي 4 پسې پاتې شوې داسې به کسټمر لیکو نو یوه ټیبل کې هم سپلایر او پروډکټس دي بل کې هم کسټمر او پروډکټس دي پروډکټس دلته دلته رسوي که جدا فورم کې هم رسوي هم مثلا که زه یو نوی پروډکټ اخلم کیدای شي دلته هم راسن ورسوم کیدای شي په د نورو فورمو کې هم یا په هغه کې ورسوم سپلایر کې چې کله یې اخلم هم یا په پرچیز کې ورسوم دا زموږ فورمونه شول پوه شوئ تر دې ځای پورې نور که چیرې اضافه ټیبلونه لري کیدای شي له هغوی نه هم جوړ کړي خو فعلا به همدا شو اوس د پرنټ لپاره چې کله ته پرنټ اوس مثلا ته دا پرنټ چې ما کوم پروډکټس له کوم سپلایر نه اخیستي یعنې همدغه فورم پرنټوې که نه چې اوس مثلا خالد نه ما کوم شیان اخیستي دي ټول یې 100 روپۍ کې دی څو پسې پاته دي څو مې ورکړي څو پاته دي دا ټول ډیټیلز غواړي چې پرنټ یې کړي یا مثلا کسټمر لپاره چې تا پروډکټس خرڅ کړي کوم پروډکټس په چا خرڅ کړي 100 روپۍ درکړي 100 روپۍ پسې پاتې دي دا پرنټ دی نو د پرنټ لپاره موږ تاسو څه استفاده کوو پرنټ لپاره فورم خو دا و چې ریپورټس د پرنټ لپاره څه شی استفاده کول ریپورټس مو استفاده کول که نه نو بیا به زه له ټیبل نه څه شی جوړوم ریپورټس به جوړوم د دې لپاره چې زه بیا پرنټ کړم نو بیا چې جوړو ریپورټ راځو د کریټ کې ریپورټ هم ګوره په څو طریقو جوړېده ویلي به که نه نو موږ سره کومه طریقه ریپورټ ویزټ که چېرته غواړم چې زه 2-3 ریپورټ سره یو ځای کړم نو په ویزټ هم کولی شم او دغه څه رقم چې فورمونه جوړ کړي هماغسې هم کولی شو خو اول به ویزټ ته لاړ شو مثلا زه غواړم چې څوک پرنټ کړم سپلایر پرنټ کړم سپلایر مې ور واچول ورسره ترڅنګ چې شی مې پرنټ کړم پروډکټس چې له دغه سپلایر نه ما کوم پروډکټس اخیستي دي او ورسره بل ټیبل چې شو پرچیز هم ورسره ور واچوم چې په کوم قیمت و 100 روپۍ مې ورکړي څو پسې پاتې دي دا ټول ور اچوم ګوره هماغه فورم باندې شو که نه چې دلته یو نفر ښکاره شي دلته یې ډیټیلز ښکاره شي که چېرې سپلایر کلیک کړې یا که پروډکټ کلیک کړم دلته به یو پروډکټ ښکاري دغه پروډکټ مې له څو کسو اخیستی هغه به دلته ښکاره شي خو سپلایر به فعلا ور واچوم نیکسټ وایي کوم ګروپینګ به کې غواړي ګروپینګ مو ویلی و که نه خو فعلا خیر ګروپینګ نه غواړم ساده اسینډینګ او ډسینډینګ مو ویلی که چېرې غواړئ چې مثلا نومونه کسټمر یا سپلایر نیم د هغه په حساب راشي بي سي اسینډینګ د نه تر ځای ډسینډینګ د ځای نه تر ایشي نو کولی شي مثلا پروډکټ نیم شي هر شی چې غواړئ خیره دا به یې پرېږدو سیمري آپشن هم ورکولی شي چې ټوټل بیا راووځي مثلا زه غواړم چې د چا ټوټل راووځي د بیلنس 100 روپۍ پاتې دي ټول یې 100 پیډ دي دا د دې ټول ټوټل هم راووځي اوکې نیکسټ سټاپ به یې کړو چې یو دانه راشي نیکسټ سپلایر په نمبر ریپورټ جوړ شي اوس ورته وګوره خالد د دې خواته کړو خالد دا باید ډیزاین لږ چینج کړو ډیزاین ته یې راشو ګوره دلته ډېر زیات اوږده پام به ده هلته یې لږ ښکاري که نه دا نو باید مونږ تاسې ډیزاین کړو تر څو ټول ښکاره شي ټول یو ځای شي اوس مثلا دا دي دا باید ټول لږ واړه کړو دا باید ټول لږ واړه کړو دا باید ټول فعلا سایز ټو نو ریسټ کوم چې واړه شي دا به ټول اوس را دې خواته کې یعنې دا به اوس ټول ډیزاین کوي ډېر واړه شو که نه ډیزاین کې دا ټول د سره نږدې که دی خواته دا نوم به لږ غټ کړو دا هم را دې خواته که پروډکټس شو دا دلته دي که نه دا ګوره د دې لاندې ده دا دواړه به دلته نږدې ورته راولو دا به دلته راولو دا به هم ټول را نږدې کړو د دې ځای شو دا به ټول را نږدې کړو اوس یې وګوره تر کوم ځای راورسېده ګوره اوس ګوره خالد ادرس یې کمپنۍ فون نمبر یې ده فراد یې چې وخت بس ایمیل ادرس یې ده کوم پروډکټ مې ترې اخیستي پروډکټ آی ډي 2 او پروډکټ آی ډي 1 پروډکټ آی ډي 2 کتاب ده او دا قلم ده اوس ګوره دلته د پروډکټ ډیټیلز شو وینئ
دلته به پیسې شي په کوم تاریخ هم ترې اخیستی په 100 روپۍ باندې 100 دانې 100 روپۍ ټولې شوې څو مو ورکړي څو پاتې دي دلته به لاندې ډیټیلز هم وي ګوره لاندې به تر چې دغه ډیزاین ته بیا راشو ډیزاین ته بیا راشو دلته به دغه ډیټیلز هم سم کو دا به لږ سم کو او دغه ډیټیلز به هم دې خواته راوړو تر څو د هر یوه ټوټل د مغه لاندې راشي ګوره دا به لږ را دې خواته کو دا صرف دا انتخاب کړه بیلنس به بیلنس لاندې راشي که نه پیټ لاندې هر یو به د مغه لاندې راشي اوس وګوره په ریپورټ ویو کې پرنټ ویو کې مه ګوره په دې خاطر چې پرنټ یې په یوه صفحه کې پرنټېږي ټوټل نه ځایږي که نه اوس به یې دلته ریپورټ ویو وګورو بیا به یې پرنټ لپاره جدا سیټینګ وکړئ چې ټول پرنټ شي اوس وګوره دلته به یې ټوټل هم یې ورسره ټوټل د څو دانې اخیستې دي 15 دانې له چا نه له خالد نه که نه دوه پروډکټ مې اخیستې هم مې قلم ترې اخیستې هم کتابونه چې قلمونه مې 10 دانې اخیستې کتابونه مې څو 15 دانې ټوټل یې څو کېږي 15 د دې هغه څومره ځای د 200 وي د دې 50 چې ټولې 2.5 شي په دې کې مې یو سل اتیا ورکړي په دې کې مې سل ورکړي یعنې ټول یې څو ورکړي 200 مو ورکړي څو یې راپسې پاتې دي 50 روپۍ راپسې پاتې دي دا مینه یو شو که نه لاندې بیا د چا ده لاندې بیا له فرهاد نه کوم شی اخیستی ده کتاب اخیستی دا به بیا ګوره د فرهاد ډیټیلز شي چې 15 دانې هم ترې اخیست 15 روپۍ هم ترې اخیستی 20 دانې هم ترې اخیستی 100 روپۍ کېدی 40 ته ورکړي 80 ته پاتې دي دغسې به د ټولو ډیټیلز راشي ګوره دا یې ریپورټ شو نو چې کله پرنټوو بیا به دغه شی پرنټوو نو اوس به ریکارډ چېرته نوی ریکارډ چې اچوو که نه دا به زه سیف کړم نوی ریکارډ چې اچوو مثلا که سپلایر وي دلته به یې اچوو که کسټمر وي کسټمر کې به یې اچوو ریکارډ به خپله ټیبل ته ځي او خپله به ریپورټ ته هم راځي نو که پرنټول دا به استفاده کوو که نه لیکو به یې دلته نو زموږ ټول حساب کتاب به هم دلته راسره موجود وي که نه نو دغه شي ته بیا څه شی ویل کېږي ډیټابیس ویل کېږي پوه شوې ته دې ځای پورې نن هم څه شی وویلې فورم جوړول مو ټول وویلې چې کسټمر مو جوړ کړه سپلایر پروډکټ ټول مو جوړ کړه او تر څنګ مو ورسره ریپورټ ویلې چې ریپورټ شي نور کار به بیا سبا ته له خیره سره کوو صحیح ده